زه د نقل یو واقعه تاسو ته پیښوم. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانه ده، د صحابه کرامو مخ ته هغه سخترینه زمانه راله چې هغې ته جیش العسره ویل کېدل، غزوه تبوک راورسېده او دې وخت کې ډېره ګرمي ده او د خرماو د پخېدو فصل دی او د مدینې منورې د صحابو د ټولې زندګۍ خلاصه بس دغه خرما دي چې کله به دا فصل واخیستی بیا به ټوله کال د دوی بچانو د دوی زندګي پر دې باندې تېرېدل. نو چې کله جیش العسره رالی، پیغمبر علیه صلات وسلام مسجد نبوي کې اعلان کوي چې هر سړی د دې غزوې دپاره د خپل حیثیت مطابق صدقه راټوله کړي. نو څوک لږ شی راوړي، څوک ډېر شی راوړي. پیغمبر علیه صلات وسلام په خپله مسجد نبوي کې ورته ناست دی. یو صحابي دی حضرت ابو عقیل، د غالبا د ترمذي شریف حدیث هم دی. هغې وایي چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام د چاندي اعلان وکړي او د جیش العسره دپاره پیغمبر علیه صلات وسلام د ترتیب برابرولو شکل جوړ کړي، نو زما سره صحابه د خپل وس و استعداد مطابق چاندې راوړي او پیغمبر علیه صلات وسلام ته جمع کوي او زما سره یو شی نسته. نو زه ګرځم په مدینه کې، یو یهودي دی هغې خپل باغ وبهیي. نو د دې باغ په دیوال کې داسې سری دی، باره مې دا سر در دې سري ورننیستی، باره هغه راتولی بدو لکه زموږ په هغې کې ای سارایي څه کوې، ای الوږې په مخه راخستی او که بیا یې راتول سړی که دې خوښه یي که ډېر وږی راسه زما د باغ د اوبېدو شکل دی، نو در سهاره پورې د دې څاسه سولغې راکاږه، د یوې سولغې په بدله کې یوه خورما د یا خاص مقدار دونه خورما در کوم، په هغې به زما او باغ وبوسي او ستا به لوږه په دې باندې ختم سي. حضرت ابو عقیل هغې رالی ماخستن ورته ودرېدی، در سهاره پورې سولغې راوکشي. سهار چې څومره د سولغو په مقدار باندې څومره خرما په لاس ورلره، نو هغه خرما یې په لمون کې راخستی ده، د هغې سره بل څه نسته. نیمه خرما یې خپلو بچانو ته کښېښوله او نیمه یې راوړه د پیغمبر علیه صلات وسلام چاندې له. د ده د راتګه څه مخکې عبدالرحمن ابن عوف 10 منه خرما راوړې ده. دا و چانده پیغمبر علیه صلات وسلام مسجد نبوي کې د 10 منه خرما په شکل پرته ده، لیکن ابو عقیل 10 دانې خرماوي یا 20 دانې خرماوي یا 15 دانې خرماوي ورلره. چې کله یې په لمون کې خرماوي پیغمبر علیه صلات وسلام ته کښېښوې، د پیغمبر علیه صلات وسلام هغه خرماوي راواخیستې، هغه یې د دې عبدالرحمن ابن عوف پر خرماو باندې یوه داسې کښېښوله، داسې پر ویې ګرځولې، پر چار چاپېره یې کړې. یو صحابي د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه کوي د الله رسوله دا څه کوي؟ پیغمبر علیه السلام ته لعل الله تقبل ببرکت هذا، زما امید دی چې الله تعالی به د عبدالرحمن 10 منه خرما د دې صحابي د اخلاص په خاطر د دې په دې چند خرماو به هغه الله ورسره قبول کړي. یو بل صحابي دی عبد ابن زید دی، غالبا داسې نوم یې راځي. هغې چې وګرځېدی مدینه منوره کې څه هم نه کوفیده، نه مزدوري سته، نه خرما سته، نه څا سته، نه اوبېدل سته، نه بل څه ور پیدا کېږي. نو ټوله ورځ وګرځېدی په دې خاطر چې یو شی پیدا کم او د پیغمبر علیه صلات وسلام په چانده کې جمع کم، لیکن یو شی نسته. د شپې کور ته رالی او په کور کې چې کله پرېوتی ماښام په کور کې نفقه هم نسته، نو بیا پروت دی د شپې سوچ و فکر کوي، سوچ و فکر پریشانه دی چې الله کاش کې زما سره یو څه وای او ما هغه د پیغمبر علیه صلات وسلام دې چانده کې جمع کړی. آخر په دې خوب کې د ځانه سره بره په دې شپه کې فیصله کوي، یا الله نوره صدقه خو مې په وس کې نسته، زما یوه صدقه ده چې مدینه منوره کې کم چا زما سره ناجایز کړي دي، یا زما د زندګۍ د ابتدا صدر انتها پورې چا زما سره تجاوز کړی دی، او یا چا پر ما باندې سختی کړې ده، یا چا پر ما باندې تیری کړی دی، یا الله زما صدقه دغه د زما د طرفه ټولې مدینې ته ور معاف ده. شپه تېره سوه، سهار رالی لمانځله، صف کې ولاړ دی، پیغمبر علیه صلات وسلام لمونځ وکړې، سلام یې وګرځوی، صحابو باندې د دعا څه مخکې غږ کوي، ورته صحابو په شپه کې چا صدقه وکړه؟ صحابو کې څوک غږ نه کوي. او دویم ځل بیا صدقه غږ کوي، صحابو تاسو ته وایم د شپې چا صدقه وکړه؟ بیا څوک غږ نه کوي.
دریم ځل چې پیغمبر علیه السلام پوښتنه کوي د هغه صحابي په ذهن کې ورګرځي چې شاید زما صدقه وشي. نو ورا ولاړ سو د الله رسوله زما سره نور څه نو ما صدقه په دې شکل وکړه. پیغمبر علیه السلام هغه صحابي ته وایي پیغمبر علیه السلام ورته سړی دومره قبوله صدقه وه زما په خدای قسم چې د الله تعالی د عرش ملایکې ستا د صدقې د پورته کولو دپاره یو د بل سره مسابقې کولې چې د عرش څخه کومې ملایکې د صدقې پورته کولو دپاره راتلې نو هغې یو د بل سره مسابقه کوله چې دا قبوله صدقه د الله تعالی و عرش ته موږ ورپورته کړو. د هغې څه وروسته زه خپلې خبرې له اوس راځم. یو حضرت عمر رضی الله عنه دی یو حضرت ابوبکر دی د دې دوو په مابین کې مسابقه یې په ټوله زندګي کې چې په نیکو اعمالو کې عمر ټوله زندګي مسابقه وکړي چې د ابوبکر څخه ځان مخته کړ. چې کله پیغمبر علیه السلام د صدقې او د چاندې اعلان وکړ نو حضرت عمر رضی الله عنه په دې وخت کې ډېر لاس پراخه دی په لاس کې هر څه شته او حضرت ابوبکر ډېر لاس تنګ دی د هغې په لاس کې یو شی نشته. حضرت عمر رضی الله عنه په دې وخت کې ډېر خوشحاله دی چې نن خو به د ابوبکر څه میدان ګټې نن به دومره صدقه راوړي چې ابوبکر د هغې نیمۍ حصه نسي پیښولی. نو په دې خوشحالۍ کې حضرت عمر کور ته راغلی او کور کې هر څه د فراخي ده او د هغې سره هر څه شته. نو برای د خپل ټوله مال سره دوه ځایه کړي نیمې کور ته کښېښوی نیمې راوړی پیغمبر علیه السلام له چاندې له هغې په ډېر غټ حیثیت په یو کونج کې کښېښول. حضرت ابوبکر سره په کور کې مسکنت دی او هغې کې مفلسي ده. حضرت ابوبکر چې کور ته رالی په کور کې وګرځېده یو څه نسته. آخر کې چې په کور کې څه دي هغه یې ټوله راټول کړه لیکن په دې کې بیا هم زړه آرام او قرار نه کوي برای د خپل بدن لباس وکښئ دا یې هم په چانده کې جمع کړئ د کور په نس کې یو خړ ټاټ پر دې مځکه باندې اوار دی دا یې راټول کړئ او دا یې پر دې مابین باندې سره پرې کړئ او نیم یې پر دې ځان باندې د لنګ په شکل باندې وپیچئ چې خپل عورت په خوندي کړي او نیم کې هغه مال سره وپیچئ چې په کور کې څه و هغه یې په شا راواخیست. چې کله یې راوی مسجد نبوي کې د چاندې و یو کونج ته کښېناستی عمر یو طرف ته ناست دی ابوبکر بل طرف ته ناست دی. عمر ډېر خوشحاله دی چې نن خو مسابقه زما ده او نن ما دومره مال راوړی دی چې ابوبکر د هغې نیمۍ حصه خو څه کوي څلرمه او درېیمه حصه یې هم نسي راوړلی. لیکن د ابوبکر عزت پر الله تعالی باندې څومره و الله تعالی د عرش جبرائیل علیه السلام راستی ورته ورسه پیغمبر ته ووایه چې د عمر او ابوبکر څه دا شان پوښتنه مه کوو چې عمر څومره مال دې راوړی ابوبکر څومره مال دې راوړی. د عمر او د ابوبکر څه پوښتنه دا وکړه عمر ته وایه چې کور کې دې څه پرېښو ابوبکر ته وایه چې په کور کې دې څه پرېښو. چې کله پیغمبر علیه السلام پوښتنه کوي نو حضرت عمر وایي چې په خدای قسم زما د زړه ډباره شروع کړي چې د پیغمبر د پوښتنې شکل بدل شو چې د ابوبکر د عزت د حفاظت لپاره الله تعالی غیبي نظام په جوش کې راوستلی دی. پیغمبر علیه السلام ابوبکر د عمر ته وایي عمره کور کې دې څه پرېښو او ورته یې د الله رسوله چې په کور کې مې څه وو نو هغه مې سره نیمۍ کو نیمۍ مې کور ته پرېښو نیمۍ مې راورسوه. دویم پوښتنه د ابوبکر څخه کوي ابوبکر کور کې دې څه پرېښو نو هغه ورته یې د الله رسوله بس ترکت الله و رسوله الله او د الله رسول مې کور کې پرېښو چې څه مې په کور کې وو هغه ټول ستا و حضور کې حاضر دي. دی په دې مجلس کې د حضرت جبرائیل علیه السلام بیا راغلی. حضرت جبرائیل علیه السلام په دې وخت کې خړ د ټاټ لباس اغوستی دی. پیغمبر علیه السلام ته سلام ووایه. پیغمبر علیه السلام ورته وایي جبرائیله یو خو بې وخته رالی دې وخت کې ستا د راتګ عادت نه و او دویم لباس دې ډېر ناولده دی چې په خړ ټاټ کې حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي د الله رسوله ابوبکر چې نن کوم لباس اغوستی دی هغه لباس الله تعالی ته دومره محبوب لباس دی چې د هغې نقل الله تعالی په ټولو کائناتو کې سره غوړولی دی. نن چې 14 طبقه ملایکې دي په دې 14 طبقه کې هغې ټولو ته الله تعالی دا امر کړی دی چې تاسو به لباس د ابوبکر غوندې واغوندئ. ما ته د ابوبکر لباس ډېر محبوب دی نو الله تعالی وایي چې زه پر کوم طرف زما نظر هغه طرف چې ما ته ټول کائنات د ابوبکر په لباس کې راښکاره کېږي نو ما ته دا ډېره مزه او خوند دی نو په دې وجه زه نن د ابوبکر په لباس کې راورسېدم. نو ما درته ویل کله کله یو نقل الله تعالی ته څومره محبوبي
چې د ابوبکر عمل د الله تعالی خوښ سو، د ابوبکر لباس د الله تعالی خوښ سو. ابوبکر ته الله تعالی ټولې ملایکې په دې امر کوي چې د ابوبکر نقل به کوئ، د ابوبکر شکل به جوړوئ، د ابوبکر طریقه به مې، د ابوبکر لباس به ځکه ماته د دې ابوبکر نقل ډېر محبوب دی. ورته په دې لباس کې خو رالی لیکن رالی څه دپاره؟ ورته الله تعالی د عرشه څه په دې اراده باندې راواستولم چې ورسه ابوبکر ته وایي چې رب پر تا سلام وایي. ابوبکر ته زما سلام پیش کړ او دا ورته وایي چې ای ابوبکر زه ستا سره راضي یم، ته زما سره راضي. حضرت ابوبکر ته چې کله د الله تعالی پیغام پیغمبر علیه صلات وسلام پیشوي نو د ابوبکر په دې سترګو کې اوښکې راغلې، د خوشحالۍ څه ژړا راغله. ورته ای پیغمبره جبرائیل ته ووایه چې زما رب ته زما پیغام پیش کړه چې زما رب زما څه په هر حال کې راضي، چې زما رب زما څه راضي، زه د خپل رب څه په هر حال کې راضي یم. نو ما درته ویل کله کله یو نقل دی او د هغې نقل اتارول دي، د هغې نقشه په زندګي کې راوستل دي، د هغې لباس پر ځان باندې اچول دي، د هغې په رنګ و په شکل باندې ځان جوړول. دا کله کله الله تعالی ته ډېر محبوب